د لوی الله په سپېڅلي نامه په پیل کې د خبرونو سرټکي. په کونړ ولایت کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو د 2 شبکو د جوړولو کار پیلېدل. هېواد ته د نږدې 1500 ټنه مالګې د قاچاق مخنیوی. او د روغتیا نړیوال سازمان لخوا افغانستان سره د 1.4 میلیونو ډالرو په ارزښت روغتیایي مرسته. درنو لیدونکو سلام، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1403 کال د تلیا میزان 18مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د فقیر آباد او شیکي په کلو کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو د 2 شبکو د جوړولو کار پیل کړ. دغه وزارت وایي د دغو شبکو په جوړېدو سره به څه باندې 400 کورنۍ د څښاک له صحي اوبو برخمنې شي. د مالیې وزارت وایي هېواد ته د مالګې پر وارداتو د بندیز په اړه د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ په تیرو 6 میاشتو کې 484 ټنه او 294 کیلوګرامه مالګه هېواد ته قاچاق شوې چې په هرات کې، فراه، نیمروز او ننګرهار ګمرکونو کې کشف او ضبط شوې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د هېواد په ټولو ګمرکونو کې غیر قانوني توکي په کلکه څارل کیږي او هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې په ناقانونه توګه هېواد ته توکي ولېږدوي. د 14 لوبغاړو ترمنځ د سنوکر سیالۍ د جوزجان ولایت د سنوکر فدراسیون د استازي لخوا د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست په همغږي ترسره شوي. د دې سیالیو په پای کې مسیح محمدي لومړی، ډاکټر حسن احمدي دویم او الهام شمس دریم مقام خپل کړی دی. د دغو سیالیو د ترسره کولو موخه د سنوکر وده او د ځوانانو هڅونه یاده شوې ده. او په پای کې د روغتیا نړیوال سازمان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له افغانستان سره د 1.4 میلیونو ډالرو په ارزښت د 114 مټریک ټنه درملو او طبي کیټونو د مرستې اعلان وکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د مرستو دغه بسته به په راتلونکي ژمي کې د هېواد په 22 ولایتونو کې نږدې 800,000 کسانو ته اړین روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.